زلمی ځال یم دا ځل د یوې نوې خپرونې سره د جلال آباد ښار په یوه بله څنډه کې او که مې په چل کې درته چل در نه کوم نو زه محمد بدل لغمان نه یم خري باسمون لګي غوځو میدان پوه شوې ځکه افغانان خو د شا تر تاثیر لاندې نه راځي کراور موږ لانته نه لګوي پوه شوې موږ د غریبو خلکو غلامان یو هغه وچ لاندې وچ شو دي د پاسه چې دي لبنیات والا مسته فقط د پاسه هغه سید هغه راوالي پیروي واچي مستې برابر کې خلکو ته د خلکو په سترګو کې خاورې شي بالکل هغه ځان ته کسان دي هغه کسان معلوم دي ځان ته زورواکي دي مطلب ځان ته هغه دي د شي غریب سره لکه دا شو غریب هغه شو غریب دي ځان پورې حیران دي هغه به چرګان چا سره دا ځاتیا نه کوي او دغه بازي ډلې ټپلې چې لري او د شي لري خامخ چنګ باغ کې دا خراب خټکی ورته واچي دا خراب پکې نشي دا تا باندې خورم ټول خواږه دي دا واله وخوره خواږه دي خټکی ټول خواږه دي واله وخوره ټول خواږه دا باندې وخوره چې دا خوند وګوري ټول باندې خورم واله تم وخوره اورور غل یو نصابي आवाज شو چې شاروالي راغه شاروالي مروالی نو چې یو کده یو کراچي دلته موجود نو زه تیار مخکې د مخکې صفاشي او شاروالي ورالو څوک بدی افغانستان درونو دونکو سلامونه ستړي مو شه وخت مو په خیر زلمی ځال یم دا ځل د یوې نوې خپرونې سره د جلال آباد ښار په یوه بله څنډه کې راغلی یم د سرود سرکه ده دلته ستاسو لپاره ځانګړی ښاري راپور لرم له خپلو بېلابېلو هېوادوالو سره غږېږم د دوی د ژوند په ورځنیو چارو به غږېږو د دوی خاطرات به ورو په همدې ترتیب د دې ځای ښکلاګانې به تاسو ته ښایو بل دلته چې بېلابېل څیزونه خرڅېږي د ریټونو پوښتنه به هم کوو او بېلابېله ښکلي او ښایسته انځورونه به هم ګورو له خپلو هېوادوالو سره به زړه خوال هم کوو نو ملتیا مو وکړئ دا خپرونه تر وروستیو شروع پر تعقیب کړئ راځئ په پیل کې ځینې ښکلي انځورونه د دغه ځای وګورئ پس له هغې زموږ خپرونه دوام لري بیا هم ستړي مو شه وخت مو بخیر د سرود سرکه ده دلته یو بل ځای ته راغلو تاسو ګورئ نو چې په زرنج کې وطني خټکي خرڅېږي سلام علیکم وعلیکم خیر تاسو ښه بخیر بخیر صحت دې ښه دی شکر ده خیر دا ښایسته نوم دې راته واخله حشمت الله حشمت الله د کوم ځای لغمان شریف ورسره وایه که نه لغمان شریف او لغمان شریف که نه اصلي اوسېدونکی د لغمان یې اصلي اوسېدونکی د لغمان چارباغ یم ښه چارباغ ماشاءالله د چارباغ ځلوبۍ بیا ډېرې مشهورې دي او ډېر زیات مشهور دي دلته جلال آباد ته مو اوس راغلي دلته هم راځي که او نه دلته هم راځي تاسو خو دا سپین خټکي خرڅوئ سپین خټکي ورته وایي که سپین هم والا سپین همي خټکي دا خټکي د کوم ځای دي دا بټي کوټ مارکو بټي کوټ مارکو څنګه دي بازارونه یې ښه دي بس ارزانه دي څو دي 80 روپۍ 90 روپۍ 90 روپۍ ښه خراب خټکي اخیسته پکې که نه خو دا اوس وګوره دا اوس خراب دی او دا یې جدي دا یې ښه دي دا خراب به په څو دي او ښه په څو دي ټول یو شی دي ګډ وډ دي 80 روپۍ دي ګډ وډ او
بیا کله کله داسې خو نه کوي چې څوک راشي خټکي درنه واخلي ته وایي چې ما د ښه خټکي راکړه صحیح ده ته په هغې کې د خراب خټکي ورته وایي نه خراب پکې نشي دا تا باندې خورم ټول خواږه دي دا واله وخوره خواږه دي خټکي ټول خواږه دي واله وخوره ټول خواږه دغه دي باندې وخوره چې دا خوند وګوري ټول باندې خورم واله تم خوره صحیح دي خواږه دي او ساده دا خو مې درته شین غوس کړی که نه او شین مې درته په دې کې کوم یو ښه دی بیا دا ماډل ډیر ښه دی خدا شیخ دی هم والا دا ښه دي هم والا دا قامي خټکی وایي که نه او دا ډیر خوږ دی ټول خټکي نه دا خوږ دی خو دا شین چې ده بیا دا لږ خوږ دی دا شینوالی دی چې دا لږ څه شي دا ډیر خوږ دی دا ډیر خوږ دی د دې ټولو همدغه یو ریټ دی یو ریټ دی نه یو رقم ول دی هغه 100 روپۍ یو 100 روپۍ هم ګرځي دا به 80 روپۍ تا سره خو ټول همدغه یو رقم پراته دي دا هماغه 80 روپۍ دی هم والا هم دا خټکی دی او بټیکوټ مشهور هم دا خټکی دی هم والا سهار هسې نه به څومره خرڅ کوي رښتیا وایي کړی به مې یو 12 روپۍ خرڅ به مې کړی 10-12 قرض که قرض باندې ځکه قرض نه کوم دارا چودي دل نه خدای مان ولا پر سودا کې چې قرض راشي بس سره څه نه نه قرض چې بګی راغی بيخي سودا نه امانه تیارو دا ډیره مننه ته خپل سودا ورکا او پروسه کې هوادوال دا څه پیغام لري خو مهرباني بس دا پیغام دی چې روزانه کوله خپل کار روزګار کوي نور کیسه خراب ده خپل کار سره خپل کار څه ولې خراب ده کیسه خو بس خراب ده زل طالبان نه پریدي شاروالي والا دي نه پریدي نوش جان دي بس دا شی نه خرڅ کا تاسو ښه کاروبار درنو هوادوالو ډیره مننه خیر مننه درنو هوادوالو لکه څنګه تاسو به تر معلومه ده دا د ننګرهار ولایت سرور دوسرکه ده په دغه دوسرکه کې نو بیلا بیسونه په دغه ځای کې پلورل کېږي دلته ګڼه ګوڼه ماشاءالله به اندازې زیاته ده په دې خاطر چې یو خو نفوذ زیات ده بیا په مازدیګري ټیم کې خو بیخي ګڼه ګوڼه زیاتېږي په دې خاطر چې هیوادوال له کورونو راوځي په نورو وختونو کې نشي راوتی ځکه هوا ډېره ګرمه وي راځئ دلته به زه له نورو هیوادوالو سره به هم غږېږو له هغوی سره به هم خبرې کوو زموږ د خپرونې تر وروستیو شېبو پورې تعقیب کوي ډیران مال نه راوړي په ډیران راخل ته به کې ګدو شلو پیسې ده کاکا مرچک لري وي ها ورڅشتا ما خورا ته مرچک کنه بیا خو بغیر مرچک دی مرچک هم خرڅوي درته باندې ته مرچک ما خورا کنه مرچک به نه شو بکنه شلو په شل کاکا مرچک ها ای ځا مرچک ما واشه ای دا نه ولا کیدا مرچک ما واشه خالد اشتما غدا کیدا لا کیدا حاجی صاحب څنګه یې شکر دی الحمدلله فضل دی صحت دې څنګه ده الحمدلله ښه مصروف هم یې ولا مازدیګری ټیم د فکر کوم ښه د کار وخت دی خو د منګه دغه مازدیګري شپې وظیفه ده موږ د شپې روزګار ده بس ورځې خو ګرمي ده دا د ګرمیو کې د ورځې نه کوي کار کنه بس ماښام راوځو دغه ټیم مازدیګر موږ وګو جامه وګو بیا راوځو بیا دغه ځای کې لګیو د الله دلته لګیو بس د دې اکثره بازارونه خو په دغه ګرمي ټیم کې ماسپخین ټیم کې نه نه دا ګرمي ده ګرمي کې دا خرابېږي دا خو موږ شنوار ته ویل کړو چې پوه شو خرڅ نه شو هغه غوسه کېږي نو بیا خو غوسه به خلکو خوړی نه شو دا سیخ په څه حساب خرڅوئ دا 100 روپۍ سیخ دی 100 روپۍ او چې غوښه ده چرګ ټوله چرګ غوښه ده ټوله چرګ څنګه دی بیا بازارونه یې کم زره خرڅېږي که نه خرڅېږي حاجي صاحب بازارونه ډېره دي سست دي بازارونه نه دي برابر نه دي وجه یې څه ده وجه ګرمي ده بل د اختر تېر شو بس خلکو جیبونه تر شو بل خلک غریب دي غریبۍ غربت اخیستې دي پوه شوې اختر کې خلکو ښې غوښې هم والي دي نو داسې غوښې والي دي خو داسې ده چې د هغې غوښو خپل ځای دی خپل ځای دی خو غریبي ده خلکو غریبي ده غونه غریبۍ نه افغانان ټول د غریبۍ نه غرق دي پوه شوې زه خدای دې خیر کارونه ښه کړي اوس الله امین د اقتصاد دې خدای ښه کړي الله امین کارونه به ورسره خپله ښه شي ملک اقتصاد دې خدای برابر کړي هر څه کېږي امین امین او حاجي صاحب څومره وخت کېږي چې تاسې په دغه ځای کې کار کوئ دغه سیخان خرڅوئ
دا څلور پنځم کال دې کې لګیو موږ ښه سرور 15 کاله په همدغه یو ځای کې هم دغه دوسره کې لګیو ماشاءالله بیا په دې وختونو کې په تاسو ښه ګاکم ځان ته پیدا کړی یاره ګاکونه شته خو خیر شته خو پوره. شته شته شکر دې شته خو دې ده چې ګرمي شي بیا ګاک وین بیا نه راځي نه راځي ګرمي وی کنه ګرمي کې داسې بس پورا اته ور زه خدای دې خیر کې الله حاجي صاحب امين دا 15 کاش د بریزه کې کار وکړ طبعا کوم جالب خاطره به لري یو خاطره راته وای څه خاطرې مو خاطرې چې ذات تاسو ډېر خاطره سره پیدا کیږي څوک راځي خان نوړي پیسې نه درکې مې سي درامه سي نه 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 دا شاورې زیدونه کبرجان سړی په دې ملک شته بعضی پیدا کیږي نه 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 غنه خو به فکر ووسه یا دا چا ذهن کار پدې دی یاد وځي هغه ځخن چې کار پی دی هغه بیره خبر ده او توبه خدای توبه دې سره مې خو زه په دې ملک کې داسې کبرجان نه کوم دې مور پیسې به په کبره وښوي او که خرور پیدا شي به سره موږ چې خکر نه چې خکر په اسمان لګي غوځو میدان وښوي ځکه افغانان خو د شاته تاثیر لاندې نه راځي کراور موږ لاندې نه لګوي وښوي موږ د غریبو خلکو غلامانو د کبرجنو بیا چاره کوو وښوي دا هغه څه کېږي سړی نه وایي خو روان شو لاړو او فکر یې نه و یاد یې ورته ځخنې کار پرېښو زیبه او که دی په زور وایي زه په زور وړم زه نه دیر کوم نو بیا دې خدای را پیدا کړي هغه خپل عمل کوو هغه سره موږ ګورو هغه سره داسې عمل کوو چې تاریخ ژوندی وي یا به بالکل خدای دې خیر کړي صاحب په وروستیو کې هغه ځوانان چې کار نه کوي بهانې کوي که نه هغوی ته به د پیغام څه څنګه هغه ځوانان چې کار نه کوي بهانې کوي وایي کار نشته د په کور پراته هغه د زار وخوري هغه د زار وخوري همت دې کوي دومره بېګا ته خو الله پاک یو چاره کړه پیدا کوي که یو سړی راوځي خامخا څه پیدا کوي خامخا بس دونه خدای را صبر کوي تش نه شي ډېره مننه حاج صاحب وبخښه ستاسې وخت مو ونیو هېڅ خمیس مشکل درنو هېوادوالو له حاج صاحب سره وغږېدو دوی په دې ځای کې سیخان پلورل چې سیخ په شلو په د چرګ غوښه وه نو بېلابېل هېوادوال راځي اکثر په مازدیګري ټیم کې د دوی بازارونه ښیي راځي له دغه شي نه استفاده کوي دا د سرود سرکې یو بله څنډه ده چې پرې څنډه کې تاسې وینئ بېلابېل سبزیجات بېلابېل خوراکونه تیار خوراکونه په دغه ځای کې پلورل کېږي دلته نو بیا ماشاءالله ډېره ښایسته ګڼه ګوڼه جوړوي په دې خاطر چې اکثره راځي په دغه ځای کې سوداوې کوي زموږ اکثره هېوادوال په همدې ځای کې سوداوې کوي او په دې ځای کې له بېلابېل څیزونو استفاده کوي د بېلګې په ډول تاسو دلته دا ګورئ دا نو ترکاري ده تازه ترکاري د همدې ننګرهار چې په همدې ځای کرل شوي دي دوی په دغه ځای کې پلوري نو راځئ دې نور انځورونه د هغه هم سره ننداره کوي د نورو هېوادوالو سره به هم غږېږو او له هغوی سره به هم خبرې کوو زموږ خپرونه همدغسې جریان لري راسره اوسئ استاد څنګه یې ته صحت دې ښه ده اجازه ده هو اجازه ده ښایسته نوم دې راته واخله نوم مې رفیع الله ده رفیع الله د کوم ځای اوسېدونکی یې د صخرو د ولسوالۍ صخرودو څنګه دي کارونه څنګه دي شکر د الله فضل دی شکر به پرې وباسو نه صحیح ښه دی او که نه ښه دی شکر وباسو شکر بس په هر حال به شکر وباسو او روان دي کارونه ښه دي کشالان او پالې او خلک به ډېر خوښوي ډېر خوښوي انشاءالله او دا په کوم موسم کې ډېر خوړل کېږي دا خو اصل په دې اوړي موسم کې ډېر خوښېږي چې دا یخ دي او اوړي کې اوس تیار اوړی دی هوا هم ګرمه ده بالکل او ګوره یخ هم پکې اچولی چې نور هم یخي یخ پروت دی پکې دا په څه حساب خرڅوئ تاسې دا بس پلیټ حساب د 10 شلو چې څومره څوک غواړي هغه ته یو پلیټ جوړ کړه چې زه وګورم ته پلاستیک کې غواړي بس پلاستیک کې ورته ور واچوه ښه دی پالې او کچالان او نور سلات او ورسره مالګه دا روره ګله دا سرکه شوه دا یې مرچک شو ښه دا یې سپیشل چکني مالګه ور واچوله بیا پرې مالګه وانوچه چې بیخي به بیا دا وروره ګله بس اقتصادي هم دي ښه هم دي وروره دا د 10 روپو دي د یو کور کار پې کېږي او بس یو
یو کور د کافي ده نو یو کور ته کافي ده ښه دا راته ووایه څومره وخت کېږي په ځای کې همدغه پالې یاره خرڅوي کاروبار کوي تقریبا 12 کاله به مې کېږي همدې د سرکه کې ماشاءالله نو بیا خو د ډېر وخت کېږي ډېر وخت کېږي بیا به ښه ګاهک هم لرې نو انشاءالله ښه ګاهک لرم او به دا ټاپ سر ډک راوړو به دې ټیم کې دغه د ماښامه پورې دغه شي لاړ شو هو مطلب هغه گزاره پې روانه گزاره روانه شکر دی هو چې 12 کال دې تېر کړل خامخا پې ګزاره کېږي شکر دی ښه صحیح روانه ده کور خرج وباسو دغه وباسو بس مړ ژوندی د بې کتلو راتلو شو ښه بس گزاره روانه ده د شخصي کار ګټه هم دی که نه دا اوس شخصي کار دی کولی شي هر وخت کې مړه ژوندی مړه ژوندی م کې هر څه زړې کار ته راشي زړه دې نه مه راځه خیر اوسې هو همدغسې ده او په دې نورو کارونو کې خو باید دا شی نه وي دا شی نه بس وروره ګله دا به کې چې اجازه به اخلي بیا د هغې زړه کې اجازه درکوي که نه درکوي دا خو بس خپل کار دی وروره بند یې کوي زه له خیره او دا خو دا بس رب ستاسې په کار کې برکت واچوي امین تاسو سره تاسې ډېر وخت دې ځای کې تېر کړ طبعا له دې ځایه به خاطرې هم لرئ ډېرې ښې او بدې خاطرې ښې بدې خاطرې ټولې لرو یوه خاطره یې راته ووایه خاطرې زموږ ټولې جالبې دي خو بس خو یوه جالبه ښه ډېره ستا دپاره بیخي ډېره جالبه یوه یې راته ووایه جالبه خو داسې ده چې بس یو ورځ موږ دلته ټول ولاړو دا کراچیوانانو دا دغه او وروره ګله یو ناڅاپي اوازه شو چې ښاروالي راغه ښاروالي مروالی نه و چې یو کده یو کراچی دلته موجود نه و زه تیار مخکې د مخکې صفاشي او ښاروالي بیخي ښاروالي ور راللو څوک په دې منډې والو څوک په خوا څوک په دې خوا بس خالي تشه اوازه وه اوازه وه تشه اوازه وه ښاروالي والا هم جلوس راغلی هغوی به هم ښه حیرانه وو ټول چې رالو بیا ودرېدو یو بل پورې خندله چې دا اوس څه کار بس کېږي کله کله داسې ډاري که نه کېږي دغسې ده ډېره مننه او وروستیو کې هېوادوال ته څه پیغام لرئ مهرباني بس هېوادوال دا پیغام دی وروره ګله روزګاریانو سره نه جوړېږي خپل کار روزګار کوي 2 روپۍ حلاله نفقه وګټئ پوه شولې دغه پیغام هم دی ډېره مننه څه خدمت یې مونږ ته دا مسجد د کوم ځای دی تراکه ده د کوم ځای دی شاه غواړي خالص شو دی خالص مسجد دی خالص مسجد ها په څه حساب خرڅوي دا کیلو 70 روپے 50 شپېته او 50 بیا څنګه خرڅېږي دلته که نه خو خرڅي ورو هغه د موبایل کې د ما ته په موبایل کې موږ ته ما سره خبرې کړې شي ته کېږي خرڅي ورو یا ما سره خبرې کوي موبایل کې خبرې مشکل نشته په دې مسلو کې تاسو سره څو رقم دي همدغه یو رقم دي که نه نور دي یو رقم خواږه مشته ترشي مشته دي کې 2 رقم او قیمتونه به ټول یو شي دي یو شی سوګه سلوي خرڅه سوګه 50 خرڅه روټونه دي بس چې په څو کې مثلا سړی وغوله او خرڅ کړي که نه همداسې ده که نه همداش په دوګه 50 ګډ وړه خرڅه نه د غوا په پوډرو خرڅه د پوډرو په غوا خرڅه د لاندې چې ټول وچ شو دی او د پاسه باندې وامستی اچي نه دا اوس شی دی دا د غوا دی دا خالص دا کورنۍ مسجد دی کورنۍ مسجد دی په هغه نورو مسو کې څه کوي بیا هغه وچ لاندې وچ شو دی د پاسه چې دی لبنیات والا مسجد اچي فقط د پاسه هغه صحیح هغه راوالي پیروي واچي مسجد برابر کې خلکو ته به خلکو په سترګو کې خاورې شي بالکل دینه چې دی ویډیو کې لکه فشان شي تاسو هغه کار نه کوئ نه مونږ نه کوو نه رښتیا وایي ګورې خدا سره کوي نه هغه خو نه کوي هغه مسجد ښه خالص دي خو بعضې پیدا کېږي بیا داسې کار نه کوي او شته ډېر شته خو دا اکثره نه خو دا دلته د چوکو کې چې دا خلک دوکه کوي ځان تا هم ښې ډېرې خرڅې کړي په همدې ترتیب نه ما ته ښکاري زه ښې ډېرې خرڅې کړي دي زمونږ خپله مسجد ډېرې دي کور کې دا داخل بس هماغه کور کې تولیدېږي دلته او بازار ته راوړو دلته څومره وخت کېږي په دې ځای کې یو 12 کاله به کېږي 12 کاله نو بیا ماشوم دلته د مسجد خرڅولې 6 کلن او 7 کلن 6 کلنه او ماشاءالله بس ټول عمر په مستو خرڅولو کې تېر شو او ولا خو
پنځه شپږ میاشتې خرڅوو په ژمي کې بیا نه مستې ژمي کې به څه کوئ ژمي کې چې دا د وطني چرګانو کار کوو نن به د څو روپۍ کار کړی رښتیا وایي اوس 200 روپو ما کار کړی 200 روپۍ دروغ وایم مړه اوس رالو نه دروغ همدا اوس د سیرالو 10 دقیقې نه کېږي په 10 دقیقو کې 200 روپۍ بیا څه وي بیا د ماشاءالله ښه کار کړی دی ولا نن هفتې ورځ د بازار ښي هفتې په ورځ بازار ښي نور ورځو کې به بازار خوند نه وي نه هفتې په ورځ چې اکثره خلک کارو ته وځي او سودا هم کورونو ته وړي لیدونکو ته به څه وایي یو ټوکه ورته وایي جالبه خاطره دې ورته وایي یا یو دوه شعرونه ورته وایي څه شی ورته وایي شعرونه خو نشته نو او جالبه خاطره دې وایي جالبه خاطره اوس په کومه ورځ چا پوډري کومه ورځ پوډري مستې په چا باندې خرڅ کړي جالبه خاطره خو اوس په مونږه تېره شو یو سړی راغی 1.5 کیلو مستې یې واخیستلې دستې وایي ورته ډېره مې ورکړې هلته چې وتله وایي دا خو 1100 ګرامه مستې دې راکړي 1.5 کیلو یو تله چې خراب و دې بل ته چې مې راوړو دې کې 1400 ګرامه ښودو او بل کې 1400 ښودلو نو زه حیران کړم ما ورته نیم ګیلاس ډېره مستې ما اچولی و بس ډېره مننه څه پیغام لري هېوادوالو نه بس ژوندی اوسې ای صاحب څنګه یې ته جوړې کرا صحت دې ښه ده چې ښه جوړې ای صاحب څه کار کوي هیڅ هیڅ بس همداسې بیکاره بیکاره بازار ته راغلی فکر کوم څه دی اخیسته هیڅ مې نه اخیسته زما ساعت مې جرو دا خره ګورم تاسو مې ولید تاسو مرکې ته پته ما شو مې تورې چې څه وي بس د بازار ته زموږ غونډه راغلی چکر ووایي نو بازار نه زه خو یم مریض کار نشم کولی ها په دغلته راځو یو ساعت هغه چوک کې کینو بیا دغسې راشو هلته م زړه تنګ شي دې خوا ته ورکو او بیا بېرته راشو ما چوک ته نو ماښام ځو کور ته بس دغسې ورځ ټیم پاس کوو نو به ټیم پاسي د مرګ ته شپې نشته کول دي مقصد خپل فکر بلې خوا ته اړوي خپل فکر بل خوا ته اړو کو کور کې کلي کې پات شو نن سبا خو کلي کې هم داسې معاملې دي چې وروره کلي کې دې هم په قرار نه پرېږدي بیا به کاڼه بله خوا وړې جنجال مجال نو کلي نه راوځو دغلته ګرځو دغه بازار داسې دی چې څوک چا پورې کار نه لري هر سړی خپل کار پسې روان دي دلته بیا ګوره بعض وخت کې جنګونه منګونه کېږي مقصد داسې نه چې خیر هغه کوم جنګونه چې کېږي هغه خو داسې خلک نه کوي چې هر سړی نه کوي هغه ځان ته کسان دي هغه کسان معلوم دي ځان ته زورواکي دي مطلب ځان ته هغه دي داسې غریب سړی لکه دا شو غریب هغه شو غریب دي ځان پورې حیران دي هغوی بیچارهګان چا سره دا زورځاتیا نه کوي او دغه بعضې ډلې ټپلې چې لري او داسې هغه لري خامخا هغه جنګ کېږي هغې نه بیا موږ ځان ساتو ګواښ هم بیا نه کوو سیالي کوو خالي ډېره مننه صاحب مننه تاسې نه مننه خو دغه یو پیغام مې ویللې مهرباني دغه یو پیغام مې ویللې ځکه چې دا خو میډیا ده او دلته دوی ته تصویري هغه هم بنده کړې ده دا مسلې هم بندې کړې دي دغه یو پیغام مې دغه دی چې دغه په بازار کې د تیږې کمبود لکه ده چې اوس هغه جالبه خاطره وویللې دغه د تیږې کمبود دغې پوښتنه به څوک کوي او بلکې دغه شی دی چې مطلب پلس اخلي په شلې خرڅوي د دغې پوښتنه به څوک کوي د دغې پوښتنه لږ شوې وي دا به ډېره غټه پیدامانه ستاسې پیغام بس ستاسې خبره ده تر خلکو رسېږي نو دې ټکي ته به ډېره پاملرنه کوي ډېره مننه صاحب پرمدان راځئ هېوادوالو دغسې به وړاندې هم جوړ څنګه یې ته وراره ښه یم ښایسته نوم دې څه دی نوم مې محمد او د کوم ځای یې د خوږیاڼو خوږیاڼو بوجۍ کې فکر کوم ته شان بوتل نه راټولوي اچھا او مکتب نه وایي مکتب نه یم مدرسه یم ښه دغه بوتلونه چې راټول کړي دا به په کوم ځای کې خرڅوئ خرڅوي نه خرڅوي خو کور ته دا شیان په راوړو ښه کور کې څومره پره فامیل سته فامیل 10 کسان یو نور څوک کار کوي یو مې مشر ورور دی هغه ښار کې کار کوي هغه څه کار کوي هغه کله ګاټې وچلی او کله ترکارۍ والا سره شاګرد دی ښه نو بیا په دې باندې د کور ګزاره کېږي روان یې څه روان یې اچھا که مکتب کې دی واشي مکتب نه وایي تذکره مې نشته که نه نو یوازې تذکرې مشکل دی خو تذکره به راځه جوړه کړم تذکره کې څه خبره ده له بل کارم کوم که نه څه شی کوي د جلاني مارکیټ سره خیاطیم کومه ښه کس به هم زده کوې ماشاءالله بیا تکړه لګې ګوره ښه
چې هم کسب کې هم خپل کورنۍ ته څه ګټې نو بس دغسې خواري کوه صحیح ده که مکتب وایې خو تذکره پر جوړه کړه مکتب کې به دې واچو صحیح ده ډېره مننه لوی سړی راځئ څه وایي شعر راته وایي خیودانه راته ووایي و مور دعا کوه پاچا بشم او خیر د بدعمل یم نو ملا بشم او دا ځای خو به د وخت کې رئیس شي او بیا به د عمر خو دعاګانې شم ماشاءالله ماشاءالله اوس یو بل هم راته ووایه ما خو اوس نفر پیدا اوس به یو بل هم راته ووایه ښه ته یې راته وایه له ځانه ورک یم په ځان نه یم وایم چې چېرته خو روان نه یم ای خلکو څنګه رانه منډې وهئ ای خلکو زه خو څه توپان نه یم اوس بیخي له زړه نه ویستی یم اوس نو بیخي ورباندې ګران نه یم که حقیقت را باندې وایي پیره په حقیقت د چا جانان نه یم او که مې په چل کې درته چل در نه کوم نو زه محمد به د لغمان نه یم که مې په شل کې درته شل در نه که زه محمد به د لغمان نه یم ماشاءالله اوس یو بل هم راته ووایه بس ښه دا به یې راته ووایي ولې ډېره مننه چا ته دی تاله یاد دی زه غلم نه دی راځئ درنو هېوادوالو همدغسې ځو د دې ځای بېلابېل ځینې انځورونه تاسو یې وګورئ هغه ننداره کوئ دلته نو بېلابېل څیزونه پلورل کېږي د الوچو وخت هم دی ماشاءالله او ښې ترشي الوچې ماته ښکاري سلام علیکم ستا جوړې په خیر یې شکر دی والله الله بزل خپله ښه شکر الحمدلله ښه څه نوم دې راته واخله انس مې نوم دی انس افغان لږ داسې راشه چې هغه زمونږ کمرې ته ښکاره شي که نه الوچو سیزن شروع دی او ښې ترشي دي ترشیم ته خوږې هم شته یاره کوم دی خوږې هم شته پکې دا خو ماته ټولې ښې ترشي ښکاري نه خوږې دي خوږې دي څنګه دي بازارونه یې والله شکر دی د الله نه راضي یم نه به څومره سودا کړي والله ښه ده بس مختلف دی نو بازار دی نو دغه راشي که خلک راشي حتما سودا ښه کېږي چې نه بازار بیا ستاسې بازار نن د دې الوچو څنګه شکر دی ښه دی الله نه راضي شکر څومره وخت کېږي چې په دغه ځای کې تاسې دغه الوچې خرڅویان الوچې نه زه خو والا بادرنګ او دغه لیمبو خرڅوم تقریبا سېج او 8 کاله مې کېږي دغه له کار کوم سرکه کې 8 کاله ماشاءالله په دې 8 کالو کې به د ډېرو خاطرو سره مخ شوی که نه ډېرو والا خاطرو سره مخ شوی یو خاطرې راته ووایه ماله اوس کومه پته وویل نو یاره بس کومه دې په زړه والله خاطرې ډېرې خو نه یاد هم نه راځي په یاد نه ده والا بس غریبۍ د ساعت سوچونه راغلي سړی سوچ کې کنه غریبي دا ډېره بس هر څه رانه ورخطا دي بس خدای دې خیر کړي الله دې رحم وکړي باقي دې خدای دغه الوچې دا د کوم ځای دی دا دغه د سرخود دی سرخود دی او د خوګانو هغه راځي هغه سره ده هغه هم خیال چې دا سرخود هغه دی بل سرخود خو دې کې د خوګانو بیا سره ده خوګه دی چا ده هغه خواږه دي خواږه دي دا ډېر ترشي دا بس د خې دی برابر دي ترشواله نه لري دا په حساب ده دا چارک 50 کیلو دیش 50 او چارک 50 کیلو دیش کیلو په دیش بس رب دې به برکت واچي ورسته کې هوادوال د پیغام لري څوکتان لري هوادوال د نه پیغام دی چې کار دیو کې خپل وطن ته د کارو کې خپل کورنۍ ته د کارو کې خوشی نه څنګه کېږي تعلیم دیو کې تعلیم ورکړي د کوشش وکړي نو بس موږ دغه پیغام دی هوادوال ته نه نشته ډېره مننه خیر دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې موږ راغلو د سرو رود سرکې ته دلته مو ستاسو لپاره یو ځانګړی خیر راپور ثبت کړ له خپلو بېلابېلو هېوادوالو سره وغږېدو د دوی د ژوند ورځنیو چارو باندې وغږېدو په دې هیله چې دا خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بیا چې زه زلمی زایل د کمرې په برخه کې سراج الدین په ځواک ستاسې په خدمت کې حاضرېږو تاسې په لویې بخښونکي خدای سپارو تر بیا ښې چارې ښه وخت د الله په امان